احترامات د شاه کمپیوټر سنټر فیسبوک پیج لیدونکو ته یو ورور پوښتنه کړې چې موږ څنګه په ورډ کې یا په بل پروګرام کې داسې مشقي خط لیکلی شو لکه دا شین ته ګوره ما دا خوله غټه کړې ده کاف ته میم ته نو دا ډېره اسانه طریقه ده تاسو وری شئ کمپیوټر کې پښتو ژبه به انتخاب کړئ پښتو ژبه چې کله انتخاب کړئ چې د هر حروف خوله مثال غټول غواړئ لویول غواړئ شفټ او انډرسکور علامه به نیسئ دا شفت او دا صفر سره چې منفي ده یا انډرسکور دا به نیسئ ګوره او زه لیکم شا شین مې ولیکلو صحیح شو شفت او انډرسکور مې ونیولو ګوره د دې داخله چې څومره ته غټې الف ه کاف ګوره شفت او منفي علامه مې نیولې ده همداسې میم ګوره شفت او منفي پې شوه د پې مثال د پې خوله غټې ګوره یا شوه د یا خوله غټې واو شو صحیح شو ټې همداسې د ټې دا خوله غټې سین شو د دې سین داخله داسې غټې نون شو نون خوله غټې همداسې ټې شوه د ټې خوله غټې وره شاه کمپیوټر سنټر دا په دې شکل دا غټېږي دا حروفه هر رقم لکه اوس ګوره افغانستان فی مې ولیکله ګوره د فی خوله غټوم غین مې ولیکلو همداسې د غین نون نستان ګوره نون خوله داسې غټو صحیح شو سین شو د سین خوله غټو ټې شو همداسې د ټې خوله تاسو د تی حروف همداسې دا خوله څه کوي غټه کوي الف شو نون شو افغانستان دا په دې شکل دغه مشقي خط ورته ځینې خلک مرګلي وایي او ځینې وایي چې د هلکۍ داره یعنې حروف ته د هلکۍ څنګه غټولی شو د هغه طریقه دا ده